ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک نوم بدل کو؟ نو ملګرو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک نوم بدل کو. د ویډیو شروع کولو نه مخکې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ کېږئ، همدارنګه دا ویډیو در سره لایک کړئ او که چیرته زموږ فیسبوک پیج کې دغه ویډیو ګورئ نو فیسبوک پیج در سره فالو کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو در سره شیر کړئ. ملګرو نو د هر څه نه مخکې به تاسو راشئ ملګرو خپل فیسبوک به راخلاص کړئ. چې کله مو فیسبوک راخلاص کړئ ملګرو دلته ګورئ فیسبوک مو چې کله راخلاص کړئ ملګرو په دغه آیکن به دغه درې کرښو باندې به کلیک کړئ ملګرو. کله مو چې په دې درې کرښو باندې کلیک کړئ ملګرو دلته به چې دی ملګرو په دغه سیټینګ علامه باندې کلیک کړئ ملګرو. په دې سیټینګ علامه مو چې کله کلیک کړئ ملګرو دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. تاسو ته دغه شانتې صفحه راځي ملګرو، لږ صبر به ورته وکړئ. دغه ګورئ ملګرو دغه شی صفحه درته راځي، دلته به راشئ په دغه سی مور ان اکاونټ سینټر په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې کلیک کړئ دلته تاسو ته ګورئ ملګرو درته ښایي دغلته په دې پروفایل باندې کلیک کړئ. چې کله مو پروفایل باندې کلیک کړه دلته زه 2 پروفایل لرم، کوم یو نوم چې غواړئ په همغه باندې به کلیک کړئ. زه راځم په دې اول یو باندې کلیک کوم. چې کله مو په دې باندې کلیک کړم ملګرو بیا راځم په دې نیم باندې ورته کلیک کوم. دلته خپل نوم ورته ولیکئ، دلته دې ځای کې به ورته ملګرو خپل نوم ولیکئ. مثلا زه راځم ورته لیکم عمر، دلته میډل نیم یعنی منځنی نوم کوم یو دی په هغه به ورته ولیکئ ملګرو. زه ورته عمر جان لیکم. دلته چې دی خپل تخلص ورته ولیکئ، لکه زه ورته لیکم عمري. چې کله مو دا هر څه ولیکل ملګرو تاسو به راشئ ملګرو په دغه ریویو چینج باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په ریویو چینج باندې کلیک کړئ دلته به لږ انتظار ورته وکړئ ملګرو. دلته تاسو کتلی شئ ملګرو وایي عمر جان، عمري، عمر، عمریان، تاسو کوم یو نوم غواړئ چې تاسو یې هغې ته تبدیل کړئ. دلته ګورئ ملګرو تاسو ته 3 ډوله مختلف نومونه رااخلي ملګرو. مثلا زما همدغه اول یو چې کوم یو دی همدې سره سمون خوري. زه راځم په همدغه اول یو چې کوم یو دی په دې باندې ورته کلیک کوم، راځم لاندې بیا په دغه سیو چانس باندې ورته کلیک کوم. دلته به هم لږ انتظار ورته وکړئ ملګرو. او ملګرو بله خبره در سره په یاد ولرئ دغه زموږ نوم چې دی دا اوس چینج شو. بله خبره دا چې تاسو په 8 ورځو کې صرف یو وارې خپل نوم چینج کولی شئ، یعنی د 8 ورځو نه بغیر بل نوم تاسو نه چینج کولی شئ، یعنی بغیر د 8 ورځو نه مخکې تاسو نوم نشئ چینج کولی. همدارنګه ملګرو په دې صفحه کې تاسو ته نور اپشن هم درکوي. یو خو د نوم چینج کول و، بل یوزر نیم دی ملګرو. که تاسو غواړئ خپل یوزر نیم بدل کړئ په دې ورته باندې کلیک کړئ. که تاسو چېرته غواړئ د پروفایل پکچر یعنی تصویر ورته تبدیل کړئ یعنی بدل کړئ نو په دې به کلیک کړئ. او که چېرته غواړئ ایویټر یعنی کارټون په شکل کې تاسو یو پروفایل باندې یو عکس ولګوئ نو په دغه باندې به کلیک کړئ. نو ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو، نو په تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.